ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور. د ننګرهار والي حاجي مولا محمد نعیم مخون په مشرۍ د غصب مخنیوي تخنیکي پلاوي ناسته وشوه چې پکې د غصب شوو عمارتي ځمکو ملکیتونو د بیرته ترلاسه کولو او د عامه شتمنیو د ساتنې په اړه بحث وشو. د ننګرهار پوهنې ریاست مسؤلین وایي د شهادتنامو ته مراحلو او ویشت لړۍ د پخوا په پرتله چټکه او اسانه شوې ده. ننګرهار کې په ودونو او د خوښیو نورو مراسمو کې د کرایي موټرو کارونې دود زیات شوی دی. ننګرهار کې د یو خصوصي پوهنتون لخوا د ترسره شوو څېړنو پایلو شریکولو کانفرانس ترسره شو. د ننګرهار عدلي ریاست په مشرۍ د کورونو د کرایې د کنټرول ګډې کمیټې د جلال آباد ښار په 4مه ناحیت کې د اسیا او رینتاج ټاورونو دفترونه د ټاکلې اندازې څخه د زیاتې کرایې اخیستلو له امله وتړل. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور